کېدای شي بیا هم خپل سر ژوبل کړي او دا ځل به یې هر څه په یاد شي. ته خو پوهېږې دا کارونه هم داسې دي. دلته څه خبره ده؟ ولې شور کوئ؟ دا ځای تش کئ. ما له ناروغ سره یوازې پرېږدئ. مهربانی وکړئ وکیل صاحب. ښکاري چې سرطبیب ډېر غوسناک سړی دی. څنګه یې؟ زه هېڅ ښه نه یم. دا څه دي؟ د څه شي درمل دي؟ ما ته څه راکوئ؟ آرام اوسه. سر د ډېره قوي ضربه لیدلې. دا داسې درمل دي چې ډېر ژر به تا ښه کړي. زه یې نه غواړم. آرام اوسه. زه یې نه غواړم. نه یې غواړم. آرام نه یې اوسه. غواړم. څنګه آرام اوسم؟ نه یې غواړم. زه یې نه غواړم. نه یې غواړم. له ما نه لرې اوسه. بس یو عادي انټي بیوټیک دی. نه یې غواړم. زینب وباسئ. ومې باسئ. غږ مې اورئ تاسې ته وایم. ومې باسئ. دلته څوک نشته. ومې باسئ. دې ځای نه مې وباسئ. زه پیکاس میکاس نه پېژنم. ما دې ځای نه وباسئ. خوشې مې کوئ. خوشې مې کوئ. که نه یې پېژنې دا باید په یاد کړي. کېنه. آرامه اوسه کېنه. فراد دې وواژه. سیرو دې وواژه. اوکاش دې وواژه. دا ټول کارونه خو په یوازې ځان نشي کولی. ملاتړی دې څوک دی ها؟ د هغوی د وژلو امر پیکاس درکړی هو؟ هیچا هم امر نه دی کړی. ما خپله دا کار وکړ. زه د هیچا لپاره کار نه کوم. پیکاس نه څوک دی؟ وګوره ګرانه، داسې کوم کس مې نه دی لیدلی او نه یې پېژنم. چې خبرې ونه کړي همداسې وهل به خوري. دا ماشوم زما لپاره جوړ شوی. ته پوهېږې دی یو غوماشی هم نشي وژلی. بیا به ما څنګه ووژني؟ ماشوم هم ښه نو تا ته غوږ یو. که دومره زړه واریا یې او ځان ته نه رانوایه یې نو بیا مې لاسونه خلاص کړئ. د اوس لپاره هم دومره بس دی. وروسته به بیا ورسره وګورو. راځئ.
تر اوسه یې خبرې نه دي کړي خو بل چانس نه لري نن وي که سبا وي د نورو کسانو په څېر به خبرې وکړي تا ته مې د خوړو لپاره یو څه راوړي. دومره وهل مې وخوړل اشتیا نه ده پاتې. ډېره خبرې مه کوه. زناوره دا څنګه خواړه دي کم عقله دوی نه چې زهر وخورم خبه وي. زما خبرو ته غوږ ونیسه. زه د پیکاس کس یم. تا له دې ځای نه باسم سمه ده. راشه هلکه مشر تا ته غږ کوي. سمه ده درځم. یعنې دلته یوه لوبه روانه ده او غواړي چې په دې لوبه کې ما راونیسي. تاسې څوک یئ؟ زه مو چېرته راوړی یم؟ ما ته کوم امر شته؟ خواړه یې وخوړل نه غلی لرې وغورځول. لږ نور هم پې فشار راوړئ باید خبرې وکړي پوه شوې باید خبرې وکړي هر څه ووایي د بلبل په څېر باید ترې خبرې واخلو په خبره پوه شوې هو مېرمنې. هغه ځای نه هېڅوک هم پرته له خبرو کولو نه دي راوتلي دا دود نه خرابوو هله نه لاړ شه نرسي مرسته وکړئ. نرسي مرسته وکړئ. مرسته وکړئ مړ کېږم مرسته وکړئ. په تاسو شوي مرسته وکړئ مړ کېږم. سمه ده صبر وکړه. مرسته وکړئ. ډاکټر یا نرس ته غږ وکړه زر کوه. دا سړی څه شو؟ کیف تختی هغه ونیسئ زر کوئ. بیړه وکئ هله د دې خواله. اوس به ډاکټر راشي. ډاکټر ماته مې یاده وه. لاس دې لرې کړه لرې شه. سر مې دې خواته راشه. ما سره کار مه لره. ووځه د باندې وځه. ښاغلیه تاسې ښه یئ کوټې ته یې راولئ. سمه ده. ما سره کوم څه کړي دي پوهېږم. هغوی ما وژني. ډاکټر راوغواړئ زر کوم. هیله کوم راځئ. سمه ده ښاغلیه آرامه اوسئ. ډاکټر راغواړم. سمه ده. ډاکټر راوغواړئ.
هلته د یوې نیسه شاوخوا یې کله بنده کړه زه له دې خوا ورشم دلته څه خبره ده ښاغلی جنید هیڅ ښه احساس نه لري لږ پاتې و چې بېهوشه شي سمه ده تاسې ووځئ راځه په ما څه شوي دي هغه درملو زما حالت نورم خراب که نورمال خبره ده کېدای شي حساسیت مو کړی وي هغه درمل به ډېر زر تا ښه کړي ما ته وګوره ما سره دې څه وکړه ها ښاغلی جنیده آرام اوسه بې ځایه اندېښنه کوئ نرسې تاسې ښاغلي ته مسکن درمل راوړئ ښه سمه ده صبر وکړه وروره څه کوې درد لپاره درمل درکړم ما ته دوکه نشي راکولی ته څه پلان لرې راته ووایه راته وایه څه پلان لرې ها پوهېږم ما وژنې پوه شه وروره لاس مې خوشي که هغه یوازې د درد درمل دي مرسته وکړئ مرسته وکړئ دا که یوازې د درد درمل دي نو که تا ته یم درکړمه نو کوم زیان نه لري که نه ته څوک یې ها همدلته چېرته به وي راځه ته څوک یې ها هغوی ته کار کوې که نه هغوی نو سود دي هغوی یادوم هغوی زه یو ډاکټر یم ما خوشېږه هیله کوم ډېر پام کوئ هلکانو ډېر کسان شته چې غواړي هغه ختم کړي هیله کوم مرسته وکړئ مرسته وکړئ مرسته وکړئ هیله کوم څنګه برید وکړه مرسته وژنم دې مرسته وکړئ صبر وکړه خوشې که امر صاحب پام کوئ ته څه کوې رزیله هڅه یې وکړه ما وژني دروغ وایي دا سړی لیونی شوی مغزه یې له لاسه ورکړي په تاسو خو به څه نه وي شوي زه ښه یم سمله ساما ده آرامه اوسئ زه د عقلي او رواني روغتون ته لیږم دا لیونی شوی په ما یې ناڅاپه برید وکړه برید یې وکړه وګورئ جنید په ډېر سخت حالت کې دی هیله کوم دا درک کړئ زه به د دې حسابي در سره وکړم دا څه ډول ډاکټر دی په خپل سر داسې یوه سړي ته ستنه وهي بیا موږ ته په لوړ غږ خبرې هم کوي زه دا ځای ګورم سمه ده دا پیری دی څه دی
مال دې ځای نه وباسئ. زه تا چېرته بوځم؟ دا د روغتون کې یو نو. هر چېرته چې وي ما زندان ته یوسئ، نظارت خانې ته م یوسئ، خپل کور ته م یوسئ، هیله کوم. زه هېڅ نه پوهېږم. ډېره ښه دنده دې درلوده، په عزت دې خپله دنده مخته وړله، ولې دې کارونو ته ورګډ شوې؟ نه پوهېږم خفه شم او که درته غوسه شم. اوس دې حالت ته دې وګوره. هیله کوم ما له دې ځای وباسئ، ما دلته ژوندی نه پرېږدي. هغه ډاکټر سم ډاکټر نه دی، هر څه چې غواړئ زه یې درته وایم. بسنه کوي ما له دې ځای نه وباسئ. هر څه وایې؟ تاسو چې د کوم مار لکۍ نیولې ده زه له تاسو سره مرسته کوم چې د هغه مار څارم. چا چې زه خرڅ کړی یم ولې د هغوی راز پټ وساتم. ممدوحه زه به دا سړی یو خوندي ځای ته بوځم. بل روغتون ته یې بیایې؟ هغه کار سخت دی، کیدای شي دلته یو بل خوندي ځای پیدا کړم. ته هغه ډاکټر وڅاره. سمه ده. دا هم واخله، یو ځل یې معاینه کړه چې په دې پیچکارۍ کې څه دي، کیدای شي خبرې رښتیا وي. او امر صاحب ښاغلی فرها، زه یم ډاکټر ارجان. کار بشپړ نه شو، لږ څه مې ورکړل خو نه پوهېږم. همدا اوس باید یو بل سره وګورم. سمه ده، په پارک کې. سور سارے جلائی ته یې نه پوهېږم ماته مو سره کړي، خو فکر کوم عاقف په فضا کې چکرې وهي او بیا بې هوشه کېږم. ویده شاکفه مونږ تاسو سره ډیر کار لرو. حالی دا ویسی ته یې له مخې نه لرې شه، که پوه راشي تا به وویني. هسې هم زه باید لاړه شم. نجیب ته باید خبر ورکم. نجیب او راکیف وتښته، وهیله کوم مرسته وکړه. هغوی ته باید هم داسې ووایم. اوښکې دې هېرې نه شي. هو
وروره دا سړی هم د اوس وژنو که نه لږ صبر وکړه تر اوسه ښکاره نه ده چې وژنو یې او که نه فروح بابا اشاره وکړي بیا یو کار کوو وروره پوره 4 ساعته 24 دقیقې او 19 ثانیې کېږي چې څوک مې نه دي وژلي زه باید یو کار وکړم وروره که څوک دې وویني فکر به وکړي چې اټوم بم ته چاودنه ورکوي هره ثانیه دې شمېرلې ده زه به بیا هم لاړ شم خپل ځای کې به ودرېږم ما ته وګوره که بې ځایه کارونه یې ترسره کړل په سر یې ووهه چې دا کار خلاص شي رڼا ورځ د کوم جنجال راته جوړ نه شي زه د خلکو وژلو سره ډېره مینه لرم هغه کار ته مې هم نه پرېږدي ډېره بده خبره ده ډېر ځان نه خوشې کوه دا هم واخله خلک د ارامتیا لپاره یوګا کوي خو د خلکو په وژلو سره ارامېږي جالبه ده کم عقله مسوده راځه کېنه په دې کار کې بریالی نه شم او ونه شم روغتون کې پولیسان ډېر دي هره شیبه ما نیولی شي زه ډېر ډارېږم مهمه نه ده تا خو خپله هڅه وکړه که نه که پولیسان پوه شي او ما پسې شي نو بیا والي مو ما سره داسې وکړه زه خو ستاسې له امله تباه شم امر صاحب فکر کوم جنید رښتیا وایي ډاکټر له روغتون نه راووت او له فاروق سره یې وکتل ښکاره ده چې د جنید په اړه به خبرې کوي هیڅ حیران نه شو د هغه څارنې ته دوام ورکړه زه هم څارنوال صاحب سره خبرې کوم او د هغه د نیولو امر اخلي سمه ده امر صاحب لږ پاتې و په تېښته بریالی شي دا هلک په رښتیا هم ځواکمن دی راسه مې تاسو ته نه دی راوستی ډېر جنګي کس دی یوازې رک په خپل سر سړی دی د اندېښنې وړ نه ده اتنا په سړي کې عقل نه پرېږدي هر څومره عقل یې چې و هغه یې ختم عاقب زموږ له ډلې 2 کسه وژلي دي مهمه نه ده زموږ په منځ کې کمزورو کسانو ته ځای نشته داسې ډېر کسان شته چې دې دندې ته په تمه دي اتنا چیرته ده د نجیب په نوم یو امر دی په اتنا یې شک کړی لاړه چې له هغه سره خبرې وکړي که څوک پې پوه نه شي ښه به وي پوهېږې زموږ په دنده کې هېڅ تېروتنه نه بخښل کېږي اتنا به لاړه شي په ځای به یې عاکف راشي عاکف څنګه کړو خوشحاله شوم چې تر اوسه یې هېڅ هم ونه ویل لږ نور هم شکنجې ته دوام ورکوي وبه ګورو چې تر کومه یې زغملی شي دا ویسئ یوې کوټه کې وتړئ بخښنه غواړم ډاکټر صاحب په تا باندې مو هم لږ څه فشار راوست خو زموږ په کارونو خو پوهېږئ انځورونه اخیستلی شم داسې دي ستا د خدمتونو په مقابل کې یوه کوچنۍ ډالۍ ته خو پوهېږې چې نه ګوتې څومره خیرخوا سړی دی پوهېږم لږ پاتې و چې زما ژوند تباه کوي وګوره پیسې هم لرې زه تا ته یوه لارښوونه کوم خپله ښځه او زوی واخله او ختیځ ته لاړ شه یو څو ورځې رخصتي وکړه هغه ځای ډېر ښکلی دی او ارامي هم ده خوند واخله
تاسې نه پوښتنه وکړم چې څه باید وکړم. سلام ډاکټره. ته نو څوک یې؟ نوم مې مسعود او تخلص مې سرپرې کوونکی. هر ځای ته چې لاړ شم د خلکو سرپرې کوم. که ته شکه نه پولیس راغواړم. ډاکټره، ډاکټر جانا، ګرانه ډاکټره، ډېره بده ده داسې د پولیسو خبرې ماته مه کوه. زه له پولیسو نه ډېره کرکه لرم. مرسته وکړئ. توبه ته د لیوني ته وګوره، له خپل دې کار نه څومره خوند اخلي. ولا چې دا سړی خو بیخي عقل نه لري. ځناور د انسانانو په وژلو کې یوه شیبه هم فکر نه کوي. مسعود هم بیخي د ځناور په څیر دی. دا نو دلته له کومه شو؟ ورور جانه، چې بیا کوم جنجال راته جوړ نه شي. پولیس صاحب، موټر نه ښکته شه. په موبایل ښکته شه، تسلیم شه. ورسله وروره، قربان دې شم، بیخي زما په څېر یې. زه دې خوشحاله کړم، ولا چې منم دې. ډاکټره، ډاکټر جانا، زما دا کارونه نه خوښېږي. ته چېرته تښتې کمقله؟ مرسته وکړئ. راځه مسعوده چې لاړ شو، راځه. وروره ته دا پولیس ووژنه، زه به هم هغه ډاکټر ووژنم. هلکه دا خبرې پرېږده، ټول خلک موږ ته ګوري. ښه څنګه دې خوښه ده چې لومړی دا پولیس ووژنم او وروسته هغه ډاکټر ووژنم؟ ته لیونی شبه که څنګه؟ موټر ته پورته شه. ښه نو بیا زه به ډاکټر ووژنم. ته چې هر څه کوې بېکه وروره. توبه خدایه، دا سړی خو هېڅ عقل نه لري. موږ به تباه کړي. مرسته وکړئ، مرسته وکړئ، هیله کوم مرسته وکړئ. اوه ډاکټره، هیله کوم ما مه وژنه، هیله کوم ما مه وژنه. ته پوهېږې زما داسې سانې نه خوښېږي ډاکټره. هیله کوم ما مه وژنه. اوه خدایه، زه تل غواړم چې په ارامه سره یو کس ووژنم، خو دوی بیا هم ما ستړی کوي. کار دې خلاص شو، هغه دې واژه که نه؟ اوس خو به ارامه شوی که نه؟ راځه لیونی، راځه موټر ته پورته شه، زر کوه. وروره ولا چې زړه مې یخ شو. هله نو موټر ته پورته شه. راغلم وروره. یوازې سب شوي نرسان او ډاکټران کوټې ته دننه کېدلی شي. درمل او نور شیان هم ښه چک کوئ او بیا یې دننه را پرېږدئ. سمه ده؟ سمه ده امیر صاحب. وګوره یو سم ډاکټر مو پیدا کړه. ښاغلی الهان پېژنو او پرې باور لرو. نو اړتیا نشته چې اندېښنه وکړې. د ساتونکو شمېر مو هم ډېر که. خواشینی یم خو بد خبر دی. هغه درمل چې مو د معاینې لپاره راکړي وو هغه کې مو یو ډول باکتریا پیدا کړه. باکتریا دې وویل؟ هو، عام نوم یې غوښه خوړونکې باکتریا ده.
په هر حال اوس داسې حالت کې یو چې لاسوهنه کولی شو خو که ډېره ورکړل شوې وای مړ شوی به و رزیلانو ما سره م څه وکړه ته زموږ خبره ومنه اوس چې وخت هر څه موږ ته ووایه که ویې وایم هم ما وژنې او که ونه وایم هم ما وژنې یعنې هغه ډاکټر ستا د وژلو هڅه کړې وه اوس خو هر څه درته ښکاره دي د پټولو لپاره څه نشته ډاکټر څنګه له هغه نه کوم خبر لرې غواړې چې د نیولو امر یې چمتو کړم زه به پوښتنه وکړم څارنوال صاحب مهربانی وکړئ امر صاحب خیره دی کومه خبره شوې نه ممدوحه ستا د خبر پته مې څارنوال صاحب سره ولاړ وو غوښتل مې د نیولو امر واخلم او که نه ښه ممدوحه تا څه وکړه څه وکړم امر صاحب هوا کې مې یو څو ملقه ووهل او راولوېده څه شوي ګورسلا مسعود ډاکټر یې ووژه لږ ورو ورو ته خوښئ په موټر یې ووهلم خوښه یم ژوندی اوسې فاروق هم اوس دلته نشته تښتېدلی به وي دا څوام ځل دی هغوی هر کار کوي خو موږ یې سم نشو کولی دومره بېوسې خو له موږ سره ښه نه ښکاري که نه که فاروق پیدا هم کو انکار به وکړي خو ګورسلا او مسعود هېڅ چانس نه لري که غواړې کور ته لاړ شه لږ ارام وکړه ممدوحه مننه امر صاحب مننه حالت ته په کتو یو کار به وکړم سمه ده د لیدو په هیله هغه ډاکټر هم خپل ژوند تاسې ته بخلی څه شوي لومړی فاروق سره لیدلي او وروسته اسرائیل سره د دې لپاره یې وژلم چې خبرې ونه کړم ستاسې د عالم قانون هم داسې دی ته به ډېر ښه پوهېږي یو ډاکټر چې کوچنی کار یې و ورسره هغه سره یې داسې وکړه نو ستا په څېر سورقوتي سره به څه وکړي په دې اړه لږ فکر وکړه خو اندېښنه مه کوه موږ تانه ساتنه کوو البته موږ سره باید مرسته وکړي تر څو تانه ساتنه وکړو هغه نه ګوتی فروغ به هم د هغه نه هم راخیستی وي فروغ د هغه خلاص دی خپل ټول بد کارونه په هغه کوي دا نهې ګوتې چېرته پیدا کولی شو ارامه اوسه ناروغ ته لږ څه وخت ورکوي ډېر ګواښونکې باکتریاوې وجود ته دننه شوې هیله کوم د باندې لاړ شئ په دې وخت کې داسې شو راځه نجیبه مره اوس خو زموږ په لاس کې دی نن وي که سبا وي هرومرو به خبرې وکړي ارامه اوسه ښه کېږي ښاغلی جنیده ساه واخله ښاغلی هغه ډاکټر بریالی نه شو چې د زیر جنایت کار ختم کړي خو د ډاکټر ژوند پای ته ورسېد درمل یې ورته نه و ورکړي ورکړي دي ښاغلیه یوازې مرګ به یې لږ ډېر وخت ونیسي لږ څو نور به هم درد وویني خواشي نه یم خو دا ده وه زموږ د خپلو غړو په وینو مخته روانه ده هسې هم د انقلاب قانون هم دا دی هر انقلاب لومړی ځل اولادونه خوري په هر حال ډېر زر به موږ ټول د سختو ورځو نه وژغورل شو راځه ښاغلیه د زیړ جنایت وکیل راغلی غواړي تاسې سره وګوري بیا ولې راغلی دی ومې ویل چې نه غواړم ورسره وګورم دا ځل ډېر شله دی ښاغلیه سمه ده راویې غواړه د تړون لپاره به راغلی وي هیڅ شک نه لرم مهرباني وکړه ډېر زیات وبښئ ښاغلیه جنید له خپل حد نه تېرېږي وایي هر څه وایم ستاسې نوم یې هم ورکړی دی څنګه داسې یو کار کوی شي ولې د دغه مخه ونه نیوله ولې دې پرېښوده چې خبرې وکړي ما خپله هڅه وکړه خو زما یې ونه منله فکر کوم پوه شوی دی چې تاسې دغه د وژلو هڅه کړې ده ته ولې دلته یې ها تاسې ته د خدمت کولو لپاره د ته وګوره اجل یې را رسېدلی دی که کوم کار ونه کوي هر څه به پولیسو ته ووایي ستاسې په اړه د دې ځای په اړه او بده دا چې د هر څه په یادښتونو کې پولیسو سره هم شته بیا ژغورل ډېر سخته کیږي چمتو یې چمتو یې څارنوال صاحب مهرباني وکړه جنیده ستاسې خبرې اورو زه د ځانګړي استخباراتي ډلې نه یو مشروم چې دولت په ضد مې کار کوه دنده مې د راتلونکو عملیاتو لپاره او پلانونو لپاره او د ټولو اړینو کسانو چمتو کول یوازې زما په لاس کې وه
او هر کار چې هغوی غوښته ما به هغه کار ترسره کوه ښاغلیه. د بېلګې په توګه د بېلګې په توګه ډول ډول رواني عملیاتونه. هر کله چې به یې غوښتل خلک باورمن کړي نو دا کار به ما ترسره کوه. لیکنې به مو خپرولې او ما به دا ټول کارونه له نږدې نه څارل. د رسنۍ مسؤل راټولول او د هغوی سره د اړینو خبرونو جوړول هم زما دنده وه څارندوال صاحب. له هغو سره به مې ټولې لیدنې ثبتولې او کله به چې زما خبره نه منله بیا به م د ډالۍ په توګه یوه ویډیو ورته ولیږله او په دې ویډیوګانو سره به ما هغوی ګواښول. د عالم کې ګواښ یو داسې وسیله ده چې ارزښت له لاسه نه ورکوي. ښه نو ته راته ویلی شې دې ډلې نور څه کارونه کول؟ لومړی کار یې دا و چې د رواني عملیاتو له لارې خلک هغه ځای ته جذب کړي چې نهه ګوتې غوښتل. دې کار هیڅ کوم سرحد او حد نه درلوده. د بېلګې په توګه یو ځل مو د دوه لویو لوبډلو په سیالۍ کې سټیډیوم ته په زرګونو پوسټ کارتونه ولیکل. رسنیو کې هم دا خبره ډیره لویه شوه. کیدای شي دا ستاسو په یاد وي. دوهم مهم کار مې د هغه کسانو لیدل او اورېدل و چې لیدل او اورېدل یې ډېر اړین و. تر ټولو پټې او خوندي تلیفوني اړیکې مو هم اورېدلې دي ښاغلیه. داسې به نهه ګوتی په هر څه پوهېده چې څوک له چا سره څه وخت څه کار کوي. یعنې دا چې دولت یې په خپله ولکه کې نیولی و او د کمزورتیا ټکی هم ورته معلوم و. د جبهو لیده کاته څنګه؟ هغه هم ستا پلان و؟ د هغوی لیدو کاته همداسې مالي مرسته او بنسټ ما په خپله چمتو کوه. د بېلګې په توګه هغو ناستو ته به مو په ملي بسونو کې په زرګونو کارکوونکي لیږل. دا ټول د لوی مشر په مرستې ترسره کول. هغه کس به زمونږ هرې غوښتنې ته تل مثبت ځواب راکوه ښاغلیه. هغه غونډو کې چې کوم پوسټونه کارتونه او لوحې کارېدلې هغه هر څه مونږ چمتو کړي وو. د دې هر څه سربیره د یو لوی لاریون لپاره مو هم ډېر یو لوی پلان درلوده او په دې کار کې مونږ بریالي نه شو. په سلګونو کسانو په یوه شیبه کې نقابونه اخوستي وو. د ملي ارادې په شعار به هغه کسان مجلس ته ننوتل. کیدای شي باور مو ونه شي خو د هغوی په سر به نهه ګوتی او د هغه ځانګړې ډله وه. نهه ګوتې باور درلوده چې دا کار به هغه نه یو ملي اتل جوړ کړي او خلک به هغه ته خدمت کوي. یعنې خبرې کوي. دا وکیل د باندې وباسئ. ډېر زر باید د نوي عملیاتو پلان ونیسو. که خبره رښتیا وي بیا به زموږ د سازمانو شمېر راکم شي. که چیرې داسې وشي نو زموږ مشران به هم ستونزې سره مخامخ شي. رسنیو کې زموږ د کنټرول ځواک به هم کم کې ښاغلیه. پخوا خو ډېر ښه و. کله چې به مشرانو یوه خبره وکړه ټولو به هماغه خبره منله. خو اوس حالت ډېر بدل شوی دی. نورې رسنۍ هم بل ډول خبر نه نشروي او زموږ کسان هم مجبوروي کله کله د هغوی په څېر لیکنې وکړي. یعنې دا وایم په دې ورځو کې د بیان ازادي او دیموکراسي ډېره عامه شوې ده ښاغلیه. دا په دې معنا ده چې امنیت او څارنوالان به هم متپسې شي. دا چې پام یې بلې خواته واړو او ځانونه هم وژغورو. باید یو سازمان جوړ کړو یا هم جوړ شویو سازمانونو ته دننه شو. یو کار باید وکړو. د کلش په ځای د کوم بل چاته د وسلو کار ورکاوه. څه دې وکړه؟ لوړ سال په نوم تکړه کس دی هغه ته مې دا کار وسپاره. سمه ده. اوس له موږ سره یوازې د حزب جهاد په نوم سازمان پاتې شوی. اوس باید هغوی سره اړیکې ګرمې وساتو. هغوی ته باید د وسلو سربیره مالي امکانات هم برابر کړو. په راتلونکي سخت وخت کې به خپل ټول کارونه د هغوی په وسیله ترسره کړو. د خلکو نه ګټه اخیستلی شو. حسین هم دا خلک د کار لپاره چمتو دي. بسنه کوي چې یوه اشاره ورته وکړو. هغه سندرغاړی د میر دی که تیتان دی څه دی؟ هغه یو صوفیانه حزب کې ځای لري. هغه ځای نه یې پیلولی شو. هغه ډله په بشپړ ډول زموږ په کنټرول کې ده. ستونزه به پیدا نه شي. په رسنیو د برید په اړه څه نظر لرئ؟ د بیلګې په توګه کومه رسنۍ؟ ستا په رسنۍ. ولې زما رسنۍ باندې؟
ولې به نه کېږي زما پان ډېر منطقي کار دی ستا پر اسانۍ باندې د برید فایل په اسانۍ سره پیدا کولی شو لږ صبر وکړه ته خو به ډارېږې نه خلدونه که چاته د دوا د ګټلو په پرتله خپلې شخصي اړیکې ډېر ارزښت ولري همدا بوس دې د دې ځای نه لاړ شي همدا بوس موږ دلته عادي لوبه نه کوو هغه مجهول فاعلین څنګه موږ سره ځینې غږونه شته چې ته له هغوی سره په اړیکه کې وې هغوی د بلې ډلې سره تړاو لري زه نه پوهېږم کېدای شي نه ګوتی د دې هر څه نه خبر وي دا کارونه هغه په لار اچوي نه د هغه مشرې په لار اچوي فکر نه کوم چې نه ګوتی به یوازې ځان ته دا ټول کار نه وکړي دومره کارونه د هغه په واس کې نه دي د نه ګوتې په سر نور څوک دي 7 کسان دي نه ګوتی یوازې یو کس دی چې د لومړۍ شمېرې د لاس لاندې کار کوي ښه نو ته له لومړۍ شمېرې سره کله مخامخ شوی یې نه په دې هم نه پوهېږم چې هغه څوک دی یوازې په دې پوهېږم چې د ځانګړو مراسمو او رایې اچونو په پایله کې ټاکل شوی دی هغه سړی په ترکیې کې دی نه پوهېږم څه توپیر کوي دا غار به اوس هم دلته ده هر څه چې وغواړي هماغه شی به یې ترسره کولی شي ته دې کارو ته څنګه دننه شوې دا پوښتنه هېڅ رانه مه کوئ لومړی خو زما شخصي غوښتنې او د پرمختګ ډېرې هیلې وې وروسته بیا کله چې زه پوه شوم ومې کتل چې غاړه کې مې پړی او واک مې هم د بل چا په لاس کې دی ناڅاپه مې ځان هلته پیدا که نور درته څه ووایم څو ساعته وشوه ډېر ستړی شوی یم نجیب چې راغی او څو پوښتنې به درنه وکړي وروسته به ارام وکړي سمه ده ښاغلیه د خبریالانو د وژلو کار تل ګټور ثابت شوی خاص وها ته هم کوم فکر لرې تاسې خپله ښه پوهېږئ ښاغلیه خلدونه جمهور الهان ته زنګ ووهه له هغه وغواړه چې یو کاریکاتور جوړ کړي چې دین پلوه خلک راوپاروي ملګری دې ډېر تکړه وخته زما ملګری ګوکمان راته همداسې وویل یوه لویه ګډوډي را روانه ده ډاډه یم چې لومړي ګامونه هم دا دي باید خبرې وکړي ستا جال یم اسرائیل دی یم د دې کار حسابي به در سره کېږي چا څه وخت